السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو، خدای دې وکړي تاسو ټوله روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان یاست. نن موږ تاسو د طب پوهنځي د مالیکولي بیولوژي مضمون لومړی درس را شروع کوو. په دې درس کې به موږ تاسو د مالیکولي بیولوژي تعریف، د مالیکولي بیولوژي اصلي بحث، څه وخت رامنځته شول، د مالیکولي بیولوژي اړیکې د نورو علومو سره، د مالیکولي او حجري بیولوژي ترمنځ توپیر او د مالیکولي بیولوژي اهمیت زده کړو. مخکې له دې چې موږ تاسو د مالیکولي بیولوژي تعریف ته راسو، لومړی موږ تاسو بیولوژي تعریف زده کوو. بیولوژي د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې بایس معنا ژوند او لوګوس معنا پوهه. یعنې موږ تاسو ویلی سو چې بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو د ژوند د څرنګوالي، تولد، تکثر، غذا اخیستلو او توافق څخه بحث کوي. بیولوژي ډېرې څانګې لري چې د هغو څخه یوه مهمه څانګه مالیکولي بیولوژي ده چې په طب کې ډېر ارزښت لري. مالیکولي بیولوژي تعریف ته اوس راځو. دا د بیولوژي یو ډېره مهمه څانګه ده چې د ژوندیو موجوداتو ټول حیاتي فعالیتونه او عملیې په مالیکولي سطح څېړي. یعنې زموږ ستاسو د بدن په داخل کې چې کوم حیاتي فعالیتونه ترسره کیږي، کومې عملیې ترسره کیږي، همدغه حیاتي فعالیتونه او عملیې په مالیکولي بڼه څېړلو ته مالیکولي بیولوژي ویل کیږي. ورپسې د مالیکولي بیولوژي اصلي بحث ته راځو. مالیکولي بیولوژي د مکرو مالیکولونو لکه د ډي ان اے، ار ان اے او پروټین د دوی ترکیب، جوړښت او فعالیت مطالعه کول دي چې موږ تاسو به انشاءالله په راتلونکو درسونو کې ډي ان اے، ار ان اے، پروټین به وپېژنو، د دوی ترکیب، جوړښت او فعالیت به د خیر سره زده کړو. ورپسې د مالیکولي بیولوژي اصطلاح ده په لومړي ځل لپاره په 1954 میلادي کال کې د ویلیم اشبري له لوري د حجراتو د مکرو مالیکولونو د کیمیاوي او فزیکي جوړښتونو د څېړنې د علم لپاره پیشنهاد شول چې د هغه وخت څخه د مالیکولي بیولوژي اصطلاح رامنځته شوې ده. ورپسې د مالیکولي بیولوژي اړیکې د نور علومو سره د ساینس له دوو برخو سره ډېرې زیاتې اړیکې لري چې یو یې جینیټیک دی، بل یې بیوشیمي ده. موږ تاسې جینیټیک پیژنو چې جینیټیک د وراثت مطالعه ده او بیوشیمي تر ډېره د هغه کیمیاوي تعاملات څخه بحث کوي چې زموږ تاسو د بدن په داخل کې ترسره کیږي. دا د مالیکولي بیولوژي اړیکې وې د نورو علومو سره. ورپسې موږ تاسې د مالیکولي او حجري بیولوژي ترمنځ توپیراتو ته راځو. لومړی توپیر دا دی چې حجري بیولوژي د ژوندیو حجراتو جوړښت او بېلابېل خصوصیات څېړي او مالیکولي بیولوژي د ډي ان اے، ار ان اے، پروټین ترمنځ اړیکه مطالعه کوي. دویم توپیر د حجري بیولوژي لپاره د یوکاریوټیک او پروکاریوټیک حجراتو او د حجراتو دندې مطالعه کول دي، خو مالیکولي بیولوژي بیا د ژوندیو موجوداتو حجرات د سنډرل ډاګما د اصل په اساس مطالعه کوي. دریم توپیر په حجري بیولوژي کې استعمالیدونکي تخنیکونه مایکروسکوپي او سکینینګ دي او په مالیکولي بیولوژي کې استعمالیدونکي تخنیکونه پی سی آر، کلونینګ، سیکوینسینګ، ډي ان اے، فنګر پرنټینګ دي چې دا به موږ تاسې هر یو په تفصیل سره په راتلونکو درسونو کې ووایو. او آخري توپیر چې دی د حجري بیولوژي لپاره د میتابولیکي، چاپیریالي او کیمیاوي تغیرات په وړاندې د حجرې جوړښت او خواص په پېژندلو کې مهم رول لري. خو مالیکولي بیولوژي بیا د تشخیص یو مهمه وسیله ده، د زیاتو مورفولوژیکي او میتابولیکي حالتونو په تایید کې مهم دی. دا د مالیکولي بیولوژي او حجري بیولوژي ترمنځ توپیرات شوله. اخري موضوع د مالیکولي بیولوژي اهمیت دی. مالیکولي بیولوژي ډېر اهمیت لري د مختلفو امراضو په تشخیص کې، په تداوي کې او د دوا د اندازې او مقدار په معلومولو کې. یعنې چې ډاکټر باید مریض ته په څومره اندازه، په څومره مقدار سره دوا ورکړي. موږ تاسې ته مالیکولي بیولوژي د دوا مقدار او اندازه راښیي. او بل د دوا د ساحې د تاثیر د معلومولو لپاره، یعنې ډاکټر چې مریض ته دوا ورکوي هغه دوا پر کومه ساحه تاثیر کوي، هغه د ساحې تاثیر یې موږ تاسو ته مالیکولي بیولوژي راښیي. او د زیاتو امراضو تداوي لپاره اساسي حل لارې د مالیکولي بیولوژي په واسطه پیدا کیږي. دا زموږ تاسې د مالیکولي بیولوژي لومړی درس و چې په دې درس کې موږ تاسې د مالیکولي بیولوژي تعریف، د مالیکولي بیولوژي اصلي بحث، مالیکولي بیولوژي اصطلاح څه وخت رامنځته شول، د مالیکولي بیولوژي اړیکې د نورو علومو سره، د مالیکولي بیولوژي او حجري بیولوژي ترمنځ توپیر او د مالیکولي بیولوژي اهمیت زده کړل. انشاءالله نور درسونه به په راتلونکي ویډیو کې زده